په دې باندې خفای چې دا چون موږ دا یو لمحه چې کوم دی دا یو سکند الله بندګۍ کې تیر کړی وي او دا سکند چې زمنګ نه ځای شوی دی کنه چې دا سکند موږ نه وای ځای کړی دا ټول عمر هم د الله رب العالمین بندګۍ کړی وي په دې باندې دا مؤمن خفای کله چې ځن کدن به شروع شي به باغی باندې سکون او اطمینان او تسلی باغی باندې راشي په دغه وخت کې شیطان چې کوم دې زما عزت مند د خپل کوشش ډیر زیات کوي احادیثونه دا معلومیږي د شیطان اخري مهنت چې په بنده باندې نو هغه په دغه وخت کې کوم وخت چې دغه ځن کدن شروع کیږي لکه امام عبد الله بن احمد رحمه الله فرمایي د امام احمد بن حنبل رحمه الله زوی وای زما پلار چې کوم دی وای دا شکل وفات کېدو امام احمد بن حنبل ډیر یو لوی انسانو او د امت په امامانو کې ډیر غټ امام تیر شوی دی د الله رب العالمین د پاره د مبتدعين او د ظالمانو بادشاهانو د لاس نه ډیر سخت ظلمونه هغه زغمل دي خو لیکن د الله د دین هغه ته چرته نه دی ټیټ کړي د الله رب العالمین په دین باندې کلک ودرېدل هغه چې وای کله وفات کېدو نو وای دا خبره کوله چې لا بعد دوزري دا خبره وکړه موږ دې ته پوښتنه کوي چې دا څنګه خبره تاسو وکړه وای غو فرمایل چې شیطان دلته وسراغه او ماته کتلې ما ته راخاره شو او ما ته ویل چې فتنی یا احمد وای احمد بختوري وای زمانه خلاص ولاړې وای ما وتول چې لا بعد تر اوسه پورې تنه لا نه خلاص شوی ظالما چې کله مسترګي پټ شو د بدن نه د روح خارج شونه به بزتانه بیغمه شمه تر سو پورې چې د انسان د بدن نه د روح کاملي طریقې سره نه وتله تر هغه پورې شیطان د مؤمن بنده بس لګېدلې او به په آخري وخت کې مؤمن باندې شیطان ډیر مهنت او ډیر کوشش کوي دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا حدیثونه داسې معلومیږي وای مؤمن بنده چې کله مړ کیږي نو په دې وخت کې په دې باندې تاسو زور نه کوئ کلمه چې وته وی کنه چې لا اله الا الله زور داسې ونه چې اوایا داسې ونه وته دا ادب ځان سره زکول بکار دی ځکه په دې باندې شیطان ډیر کوشش کوي په دې وخت او دا ډیر سخت تکلیف کوي نو څنګه چې دا تکلیف د وجه نه بداوي چې نیمه مزه نو هیڅ آخرت به خراب شي تباه شي خاتمه به خراب شي نه هغه د صرف ور یادوه هغه مخ د صرف داسې وای چې لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دا وته ور یادوه نو کوي ویله خطه ډیره خبره ده دا یو فضیلت او غورواله غي ته ملاوي شي او که چرته کلمې ونه ولا خیر دی مؤمن خو دې کنه پزړه کې کلمه نه ده پرته ولې دا ټول جون به کلمې نه ویلې د مونږ کې به د شهادت دا کلمه نه ویله همدغه کافی ده کنه نو دی وجه نه په دغه وخت کې به مؤمن تنګوي نه امام قرطبي رحمه الله التذکرہ په نوم یو کتاب د مرګ په احوالو کې لیکل دی هغه کې لیکل دي د خپل استادانو یو استاد واقع نقل کړی ده په خپل صحیح سند سره نقل کړی ده خپل شیخ نه نقل کړی ده هغه وی زما استاد ویل چې دغه یو استاد هغه وفات کېدو وی دغه مرګ ته من حاضر و من سره ناستو وی موږ لګی شو هغه تم دا کلمه ویله چې لا اله الا الله وایا هغه ویل لا نه داس خبرې کوي موږ ډېر سخت پریشان شو حیران شو چې دا څنګه یو غټ عالم دی مشر عالم دی نیک انسان او د مرګ په وخت کې دا خبره شروع کړه چې لا نه دا ولې و ډېر زیات به سور په دغه وخت کې کله چې په هوش کې راغی موږ ته پوښتنه کوي چې دا څنګه موږ ته کلمه ویل او ته ویل چې لا نه وغیرہ ته ویل چې ساز په کلمه باندې نه پوه شوی شیطان خبيث ما تر ښکارا شو او هغه ما ته دا خبره کوله چې دو شیطانان راغله یو راته وای کونی مت يهوديا ولکه د يهودیت په حالت کې مړ شوی دا ګوره غوړه مذهب دی بل شیطان راغی هغه راته چې مت نصرانیت په دین کې مړ نصرانیت په حالت باندې دا ګوره غوړه مذهب دی نو ته چې لا اسلام نه بغیر بل دین باندې زنه مړ کېږم دا اسلام د الله رب العالمین د طرف نه غوړه مذهب غوړه دین راغلی دی دا نور مذاهب چې کوم دي دا ټول باطل دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ټول يهود او نصارا به جهنم سپي او جهنم کې به دا سوځي چې د نبی صلی الله علیه وسلم نوم واوري او د ایمان به را نوړي نو دا ټول جهنميان دي د لپاره جنت الله رب العالمین حرام کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع په موقع کې علی رضی الله عنه لګلو چې د یو څو خبرو اعلان وکړ په خلکو کې د حجۃ الوداع نه مخکې چې کوم حج هغه کې نبی صلی الله علیه وسلم شریک شوی نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه مشر کړو وای دا आवाज خلکو ته وکا په دغه حج کې د مشرکان مراجمه شوی نو یو څو اعلانونه وای خلکو ته وکا یو دا اعلان وکا
الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وای خلکو نن پس ګره مشرک چرته حج لرانش ځکه کعبه مبارک او مکه مکرمه نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه پاک صحابه کرامو قبضه کړه. اعلان وکړ چې بیت الله ګره د مشرکانو زینه ده، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. دا نجس خلق دي مشرکان پلید دي، د الله دشمنان دي. دا بیت الله او مکه مکرمه ده پاک دي. نو نن پس وګوره چرته مشرکان را نشي. چا چې ایمان راوړو توحید قبول کې به راځي حج ته، خو ګوره مشرک چې سوینو ګوره دی حج ته باندې راځي. مشرکانو په بربند باندې طوافونه کول، نو نن پس ګوره څوک بربند باندې طواف مونږ کی. او درېمه خبره وته دا اعلان وکړو چې دا اعلان وته وکړه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه. جنت ته بنشي داخله دله مگر هغه نفس چې هغه مسلمانی اسلام راوړي. يهودي او نصراني او نور مذهبونو ولا جنت ته نشي داخله دله. الله جنت په غیبه حرام کړی دی. نو غرض زما عزت مند د ذلقدر په وخت کې انسان باندې شیطان مکمل کوشش کوي. نو دیو جنا سلف صالحین په دعا ډیر زیاته کوله چې الله زمنګ د خاتمه په ایمان باندې کا، زمنګ د خاتمه په خیر کا، ځکه خاتمه هیڅ پته نه لګيږي. سلف لیکلي دي ناشنا خبره لیکلي ده چې د غفلت په وخت کې سړی په دې جمله باندې نه پوهیږي. سړی چې ځان لکه په دې جمله باندې سوچ وکړي نو ډیره فائدہ ول ورکړي. ولقد قطع خوف الخاتمه ظهور المتقين. د خاتمه یره چې کومه ده وې دې د متقین او د نیکمل خلکو د املاګانې ماته کړي. د نیکانو د نیکمل خلک چې کله خاتمه را یاد کی وې دنیا کې چې کم دی خوشحالي کرنا کله په دې باندې راضي، خو لیکن چې کله خاتمه را یاد کی کنه چې خاتمه کې وسه چل کیږي وې دې د املا چې کم دی یره ماته کړه چې خاتمه زموږ چرته خراب نشي.